سلام تاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. په ماشوم باندې بد القاب یا ماشوم تحقیرول یا په ماشوم باندې بدنوم ایښودل طبعا چې دا به په ماشوم ډېر بد اغیزه لري او د ماشوم شخصیت همغلته جوړیږي. لکه څنګه چې په اسلام کې په ماشوم یو حق په مور او پلار دا ده چې په ماشوم باندې د یو نیک صالح کس د یو ښه کس یعنی یو دغسې نوم کیږدي چې هغه ښه شخصیت واوسي او یو معنا لرونکی نوم په ماشوم کیږدي. نو که دغه اړین نه وای په اسلام کې دومره تاکید پرې نه کیدو چې مثلا ماشوم د 3 ورځو شو په ماشوم باندې د مور او پلار نوم کیدي، نو طبعا چې دا اړین ده او لازم او مهم ده چې دونه تاکید پرې شوی ده چې مور او پلار دې دا کار وکړي او یو له حقونو څخه یې په مور او پلار ده. که ارواپوهنه اکثریت خلک وایي چې مثلا که موږ مسلمانان یو نو موږ ارواپوهنې ته ضرورت نه لرو او دغه ارواپوهنه د کفر طرف ته خلک بیایي، خو زه وایم چې ارواپوهنه ټول اسلام ده او ارواپوهنه هم په دې تاکید کوي چې په ماشوم باندې یو ښه نوم کیږدي او ماشوم ته بد القاب او بد الفاظ مه کاروئ، بد نومونه پرې مه ږدئ. یعنی په نوم باندې ډېر تاکید کوي چې تاسو په ماشوم باندې څنګه نوم ږدئ، د چا نوم ږدئ. څنګه چې په ماشوم باندې نوم ښودل کیږي ماشوم همیشه کوشش کوي چې همغه د خپل نوم شخصیت پیدا کړي او همغسې ځان په ناخودآګاه کې جوړ کړي ماشوم. نو که په ماشوم باندې د یو ښه کس د یو علمي کس یو هغه کس چې موږ یې غواړو د هغه نوم پرې کیږدو، دا زه مطمئنا ویلی شم چې ماشوم به یو هغسې شخصیت وي. خو که برعکس مور او پلار همیشه خپل ماشوم ته تحقیرآمیزې کلمې استفاده کړي یا د یو فاسق، غله او د وحشتګر یا قاتل نوم الفاظ ورته کاروي، نو ماشوم به په ناخودآګاه شکل هغسې اماده کیږي او هغې لارې ته به ادامه ورکوي. تاسو وګورئ ایل کلینټن نه یې پوښتنه وکړه په یوه مصاحبه کې چې څه شی د دې سبب شو چې مثلا ته راسې او د امریکا ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړې. دوی دا وویل چې هره ورځ به مې زه پلار له لاس نه نیولم او د سپین کاخ مخ ته به یې تېرولم او ما ته به ویل چې مثلا ته به د دې سایې به یې یا ته به دلته رئیس جمهوره کیږي. وایي همدغه انګیزه دغه د پلار خبر مې سبب شوه چې ما ځان کاندید کړی یا دې ځای ته راورسېږم. بل حدیثونو د برق کاشف وایي هغه دومره ټمبل او دومره نالایقه و چې هغه یې له مکتب نه یو ورځ وویست او دغه معلم یې مور ته یو لیک ولیک چې حدیثون دونه ټمبل ده او دومره نالایق ده چې موږ نشو کولی دته نور درس ورکړو او دا کودن ده او لازم هم نه بولم چې موږ دغه مکتب کې چې د عادي خلکو لپاره ده دته زده کړې ورکړو. نو مور یې هغه خط پټ کړو او زوی ته یې وویلې چې ستا معلمې ما ته داسې شی لیکلی دی چې مثلا ستا زوی نابغه ده او موږ ستا زوی ته درس نشو ورکولی، بنان بهتره ده چې ستا زوی په کور کې درس ووایي، ځکه چې موږ د دې استعداد نه لرو چې د ستا زوی ته درس ورکړو. تاسې وګورئ ادیسون یو غټ نوابغ د جهان له نوابغو څخه راځي او برق یې کشف کړو او دا بیا چې دی ډېر غټ شو او دا د مور خط یې پیدا کړو، بیا ده وویل چې د مور هغه انګیزه مې سبب شوه چې زه د نړۍ یو له کاشفینو څخه راشم. همدغسې هر کار که موږ غواړو چې د موږ ماشوم یو ښه شخصیت واوسي نو دغه بد الفاظ یا د قاتلینو د فاسقینو نومونه په هغه ښودل دا په هغه ډېر بد اغیزه لري. بالخصوص ماشوم ته د حیوان کلمه خطاب کول چې زموږ په فرهنګ کې ورته د حیوان کلمه ویل کیږي دا په ماشوم ډېر بد اغیزه لري. ولې باید یو ماشوم ته حیوان وویل شي؟ هغه اشرف مخلوقات ته خدای پیدا کړی او دا د ټولنې راتلونکی ده. نو دغه ماشوم ته دغه الفاظ کارول په هغه بد تاثیر لري او دا نشي کولی یو سالم شخصیت واوسي. دقیقا په ماشوم باندې نوم ایښودل شوی او دا یو بد رواج او یو بد دود دی چې زموږ په ټولنه کې موجود ده چې په هر ماشوم باندې یو لقب ایښودل شوی او هغه ته یې ورکړی. خو اوس که دا ماشوم لوی سي او د انزولو په مخ کې هغه لقب ورته وکارول شي یا ونه کارول شي، هغه که یو بل چاته هم څوک ووایي هغه خپله ځان سره دا فکر کوي چې دا لقب ماته هم کارول شوی او ماته هم په کور کې همدا لقب ویل کېږي، طبعا چې دا به په ده تاثیر کوي او دی بې جرته کېږي. بل دا چې ماشوم عقده‌مند کوي.
مثلا که یو ماشوم ته موږ همیشه د یو قاتل نوم واخلو نو هغه ماشوم په ناخودآګاه شکل هغسې اماده کېږي او له ځانه به قاتل جوړوي. نو دغه په ټولنه کې بیا هم چې کوم قاتلین، کوم فاسدین او کوم بد خلک قاچاقبران شته، دغه هماغه خلک دي چې اول په لومړي سر کې کور کې ده ته دغه الفاظ کارول شوي دي. که په کور کې یو چاته همیشه د یو ښه شخصیت القاب وکارول شي، هغه داسې کار نه کوي، هغه به عقدهمن شخصیت نه وي، دغه په وجود کې په داخل کې به داسې عقده نه وي چې مثلا زه باید دغسې یو کس واوسم. د یو ښه شخصیت الګو به ځان ته ټاکي. دغه نوم یو الګو ده، لومړنۍ الګو ده چې انسان یې ځان ته ټاکي. نو که دا یوه ښه الګو واخلي نو بیا به یو ښه شخصیت وي، او که بده وي طبعا چې هغه به بد شخصیت وي. نو په کورنۍ کې په راتلونکي ژوند کې یا کله چې هغه مکتب ته ځي، کله چې پوهنتون ته ځي، دا یو عقدهمن شخصیت، غوسهناک شخصیت ممکن ده یا هم ګوښهګیره وي، بې جرته وي، درس تشریح نه کړای شي، په خپل پوهنتون کې ښه فعالیت ونه ښیي، خپل مکتب کې ښه فعالیت ونه ښیي، بیا که له هغې دورې نه تېرېږي بیا وظیفې ته ځي او هغه وخت دی چې دی باید ثمر ورکړي، ښه ثمر نشي ورکولی، یا هغه خپل حق نشي غوښتلی، یا هغه خپله وظیفه کې، یا هغه خپله مسلک کې هغه لازم پیشرفت چې باید یو کس وکړي هغه نشي کولی، ځکه چې دی بې جرته ده، دی غوسهناک ده، پرخاشګره شخصیت ده. هغه حقوق چې باید په کومو اصولو وغواړي، په کومو الفاظو وغواړي، هغه الفاظ نشي کارولی او همیشه ځان کمبینه احساسوي او په وجود کې داسې د یو کمي یا د کمبود احساس کوي چې دا به کله چې څوک د یو کمي یا کمبود احساس وکړي، فکر نه کوم چې هغه د بیا پرمختګ وکړي. هغه اول ځان ته، بیا ټولنې ته، بیا کورنۍ ته، دا هیچا ته هم خدمت نشي کولی. مثلا ما مخکې مې ویلي دي او تل دا وایم چې مور او پلار که د دې جرأت کوي چې یو ماشوم نړۍ ته راوړي، نو د دې جرأت دې مو وکړي چې یو څو کتابه د ماشوم روزنې په اړه ووایي. خو بدبختانه چې زموږ ټولنې کې یا یو مور او پلار اصلا په دې مسایلو باندې سر نه خوږوي او نه پسې ګرځي، د دې کوشش نه کوي. ډېر کتابونه لیکل شوي دي اوس خوشبختانه، که وګورو یوټیوب، فیسبوک کې، د دې شیانو کې، تلویزیون کې ډېرې خپرونې دي د ماشوم روزنې په اړه، خو دا مور او پلار زړه نه ورته ښه کوي او هېڅ داسې مسؤلیت احساس نه کوي چې زه باید په دې پوه شم چې دغه اولاد باید څنګه وروزم، څنګه الفاظ دې ته وکاروم، څنګه نوم پرې کږدم، څنګه برخورد ورسره وکړم، څنګه کله چې غلطي وکړه څنګه یې اصلاح کړم، په کوم وخت کې یې تشویق کړم، په کوم وخت کې یې تنبیه کړم. په دغو مسایلو زموږ مور او پلار سر نه خوږوي. نو د کورنۍ نور غړي، استاد، دغه خلک خو بیا د مسؤلیت احساس نه لري او نه یې کوي دا کار. نو په لومړي سر کې که مور او پلار په دې اصولو ځان پوه کړي چې څنګه ماشوم وروزو، دا به ډېره ښه وي او دوی ته به ډېره یعنې کومک وکړي. بلکې په کور کې هر کس باسواده ده او یعنې دغه امکانات لري چې مثلا دغه میډیا ته لاسرسی ولري یا تحصیل کرده شخصیت ده، نو ښه به وي چې د کور له نورو غړو سره د ماشوم په روزلو کې همکاري وکړي یا ورسره مرسته وکړي. که مور او پلار غلطي وکړي، نه د ماشوم په مخ کې چې مثلا ته د هغه مور او پلار تخریبوي او مور ته یې وایي چې دا کار مه کوه، دا کار غلط ده، ځکه د ماشوم باور په مور او پلار ختمیږي او دا بیا په ماشوم نورې اغیزې لري. ښه ده چې مور او پلار یې په یوازیتوب سره کښېنول شي او په دغو مسایلو باندې پوه شي. بل دا چې ماشوم باندې هیڅ وخت هیڅ کله د دې کوشش مه کوئ چې د یو بل چا نوم کېږدئ. دا معنی چې تاسو ماشوم له یو چا سره مقایسه کوئ او پرتله کوئ، او د ماشوم پرتله کول، ماشوم مقایسه کول له یو بل چا سره، هغه هم له یو یعنې هغه شخصیت چې ټولنې نه ده منلی، له هغه چا سره مقایسه کول، دا معنی چې تاسو غواړئ هغه کس ورنه جوړ کړئ. نو هغه اسلامي طریقه یې هم همدا ده چې تاسو په ماشوم باندې یو نوم کېږدئ او همیشه په ماشوم ته په همغه نوم چې تاسو پرې ایښی ده په هغه نوم غږ وکړئ. دغه یو ښه کار ده او یوه لاره چاره ده چې په ماشوم باندې القاب کېنښودل سي. بل دا چې که ماشوم غلطي کوي نو ښه دا ده چې ماشوم ډېری مور او پلار دا وایي چې اوس دا ماشوم ده، که زه دې ته وایم چې دا غلطي دې وکړه بیا دا نتایج لري او دغسې کېږي، دغسې باید نه وکړې، دغه ټوله پروسس یې زه درته تشریح کوم، دی نه پوهېږي. نه، ماشوم ډېر ښه پوهېږي او ډېر ښه یې درک کولی شي دا مسایل، خو
دومره جرأت غواړي چې هغه ماشوم ته د ماشوم په ژبه دغه مسایل تشریح شي. نو که ښه خبر دا ده چې کله چې ماشوم غلطي کوي یا یو تېروتنه ورنه کېږي نو ماشوم کېنول شي د ماشوم په ژبه د هغه غلطي ورته تشریح شي، د هغه دلایل، د هغه عواقب ټول ماشوم ته تشریح شي د لویانو غوندې. همیشه د ماشوم غوښتنو ته ځواب ورکړل شي، پوښتنو ته یې ځواب په منطقي ډول ورکړل شي. ماشوم بې ځایه تشویقول، بې ځایه څنبې کول دا په ماشوم ډېره بده اغېزه لري چې نشي کولی په راتلونکي کې هغه سالم کارکرد چې باید په ټولنه کې کورنۍ ته یې ولري نه یې لري او نه یې شي درلودلی. همچنین سلامت اوسئ.